د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي خودکفایۍ ته د رسیدو په پار د برېښنا سکتور په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او په دغه سکتور کې بنسټیزې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې یو روسي کمپنۍ کابل ښار کې له کثافاتو څخه د تیلو د تولید په برخه کې پانګونه کوي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د سرپل ولایت قشقري نفتي ساحې څخه لیدنه وکړه. په یاد لیدنه کې د قشقري پروژې له کاري جریان، ورکشاپ او ماشینري څخه د لیدنې ترڅنګ د یاد پروژې له مدیرانو او کارکونکو سره هم وکتل او د یاد پروژې د فعالیتونو ستاینه یې وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اور وژنې او پیښو ته د رسیدنې ریاست ته نوې جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوړو زده کړو وزارت او افغان پوسټ دولتي شرکت ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي اروزګان ولایت کې د کتاب د ونې په نوم د کتاب یو ورځنی نندارتون جوړ شو. عام روغتیا وزارت لخوا د کابل په استقلال تخصصي روغتون کې مجهز او پر عصري وسایلو سمباله آی سی یو افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد وزارت زیاتوي دغه آی سی یو د عام روغتیا وزارت په خپله داخلي بودیجه جوړه شوې ده. په بلغاریا هیواد کې د 13 تنو شهید شوي افغانانو د کورنۍ غړي وایي اسلامي امارت د ولس حق په 100 چنده ادا کړ او موږ ترې خوشحاله یو.